د سولې د هوکړې لاسلیک کېدو ځای او وخت به ژر اعلان شي. دا چې چیرته به اعلان شي او هوکړه به چیرته وشي، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوي قطر کې د طالبانو او امریکایي مرکچي پلاوي استازي ډیر ژر د سولې د هوکړه لیک جزئیات خپاره کړي. سولې خبرو کې ښکېلې یوې سرچینې بي بي سي ورځپاڼې ته ویلي. د دواړو لوري په دې ګډ بیان کې به دا معلومات هم وي چې د سولې هوکړه لیک څه وخت او چیرې لاسلیک کیږي. امریکایي او طالب چارواکو له شاوخوا 1.5 کال خبرو وروسته اوس په دې بهیر کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې یاد شویلی. په دې ګډ بیان کې به د سولې هوکړه لیک د څرنګوالي ترڅنګ د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ټول جزئیات لیکل شوي وي. د دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو له لوري تاوتریخوالي کمیدو په شرط د دې هوکړې د لاسلیک اجازه ورکړې ده. په همدې حال کې ویل شوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی او په دې غونډه کې چې د بحث یوه برخه افغانستان ده، له افغانستان څخه د دفاع چارسمبلي وزیر او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو قمندان هم ګډون کړی دی. د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر هم نن په یو خبري غونډه کې وویل افغان دولت تمه لري چې د قطر روانو خبرو له پایلو سره سم د افغانانو خپلمنځي خبرې هم پیل شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.